قدرمنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن خبري ټولګي ته له مینه یوټیوب چینل څخه. ارګ د نیویارک ټایمز وروستی راپور رد کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د نیویارک ټایمز هغه راپور چې ویلي دي ولسمشر غني د سولې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي له حقیقته لرې بللی دی. خبرپاڼه کاږي ولسمشر غني د سولې خبرو له پیله تر اوسه پورې د دې بهیر پر وړاندې پراته ټول خنډونه لرې کړي او ښکاره بیلګه یې په سترو جرمونو د تورنو طالب زندانیانو خوشي کېدل دي. سرچینه وایي ولسمشر هیڅکله د سولې مخالف نه دی او په هیواد کې به د روانې خونړۍ جګړې د پای ته رسولو او باعزته سولې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د امنیتي میثاق په اډانه کې د کابل پیژندل شوو مجرمینو نوملړ له 3,000 څخه 15,000 ته پورته شوی دی او هڅه روانه ده چې ژر تر ژره ټول ونیول شي. ننګرهار کې 2 ځانمرګي بریدګر نیول شوي. د ننګرهار د والي ضیاء الحق امرخیل وایي ملي امنیت ځواکونو 2 ځانمرګي بریدګر ونیول چې یو یې د وسلوالو طالبانو او یو یې داعش ډلې پورې تړاو لري. د یو عمر یې 14 کلن ښودل شوی دی. له 8 میاشتو ځنډ وروسته افغان کمانډو ځواکونو تېره شپه غزني کې د دې ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په کور او شاوخوا سیمو شپني عملیات ترسره کړي دي. د سرچینې په خبره د غزني لپاره د طالبانو نومول شوی والي له عملیاتو وړاندې له کوره ځان ایستلی و، خو د هغه 11 ملګري چې د نظامي کمیسیون رئیس هم پکې شامل دي وژل شوي. 12 تنه نور ټپیان دي او زیات شمېر وسلې د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. افغانستان د ایران اټومي ساینسپوه محسن فخریزاده ترور وغانده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه خواشینی دی او له امله یې د خپلې همدردۍ مراتب د ایران له خلکو او د فخریزاده له کورنۍ سره شریکوي. محسن فخریزاده څو ورځې وړاندې تهران ته نږدې ووژل شو. ایران د دغه ساینسپوه د وژنې عامل اسرائیل ګڼلی دی. ولسي جرګې نن 8 نوماند وزیرانو او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست لپاره د رایې صندوقونه کېښودل چې له ډلې د اطلاعاتو فرهنګ نوماند وزیر محمد طاهر ظهیر او د ښځو چارو نوماند وزیره حسینه صافی ونه توانېدل د ولسي جرګې باور رایې ترلاسه کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې ولایت کې د شاتو مچیو نږدې 600 لوی او واړه فارمونه شتون لري چې له 15 تر 40 زره د شاتو کورنۍ پکې روزل کېږي. د دغه وزارت په وینا ننګرهار د شاتو مچیو روزلو او شاتو تولید لپاره مناسبه هوا او چاپیریال لري او دا د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې د شاتو مچیو روزلو صنعت ورځ تر بلې وده وکړي. امریکایي شنونکي وایي وسلوال طالبان په سوله هیڅ باور نه لري او غواړي د روانو خونړیو جګړو له لارې بیا خپل حکومت یعنې امارات ژوندی کړي. دوی په دې باور دي چې د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته ښایي افغانستان بیا د جګړو په مرکز بدل شي، ځکه په خبره یې طالبان جګړې ته په شدت ادامه ورکوي. د کرونا وایرس 2مه څپه په یوه شپه او ورځ کې 283 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي دي او 14 نور مړه شوي دي. د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې افغانستان کې ټول ټال 46,498 مثبتې پیښې ثبت شوي چې له ډلې 1,909 تنه مړه شوي او 14,908 تنه بیرته رغېدلي دي. پاکستان حکومت پولیسو ته امر کړی چې په ملتان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو یا PDM لوی غونډه مخه ونیسي او په همدې موخه یې قسیم باغ لوبغالي ته غځېدلې ټولې لارې چېرته چې ټاکل شوې نن دا غونډه ترسره شي تړلې ده. د جو بایډن په خله خپل سپي سره د لوبو پر مهال ماته شوې. راپورونه وایي د امریکا د متحده ایالاتو منتخب جمهور رئیس جو بایډن تېره ورځ کله چې د خپل 2 کلن سپي میجر سره لوبې کولې وښویېد او د پښې 2 هډوکي یې درز وکړ. درنو لیدونکو دا د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا نور خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.